د چمن پی ټی آی ضلعي صدر او د سره ورسره چې کوم ملګري د تیرو څو ورځو راهیسې په زندان کې وه، نو دوی نن د زندان نه سره خلاص شو. د داد محمد وطنیار صاحب پوښتنه وکړو. داد محمد وطنیار صاحب که خپلو ملګرو ته یو پیغام پرېږدي. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یقینا زه اول پهلې د ټولو سره چې کوم د سوشل میډیا کوم ملګري وو زموږ اواز یې پورته کړي، پر چې پروري باندې موږ ګرفتاره شولو په دې ضلعي دفتر کې، په دغه افیس کې. نو سره دا ملګري راسره وګرځم، الحمدلله را خلاص وو. د سوشل میډیا د ملګرو د ټولو شکریه ادا کوو، خاص کر دوی د سوشل میډیا د ټول شکریه ادا کوو. او بیا چې زموږ د تحریک انصاف د صوبې څخه نیولې، د ضلعې څخه نیولې، د مرکزه پورې چې کوم چا زموږ بیانیه وچلول په سوشل میډیا، دغه په زیات شکریه ادا کوو. او خاص کر په چمن کې چې زموږ سره اتحادي جماعت لکه پښتونخوا ملي عوامي پارټي د هغه ذمهواره ملګري چې څرنګه زموږ سره خواخوږي وو په دغه جیل باندې، او دوی د هغه په مد کې زموږ پر مزاحمت وکړي. خاص کر د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د هغه ډېره زیاته شکریه د ذمهواره ملګرو ادا کوم، لکه حاجي جمال خان، لکه شیر علي خان، لکه حاجي صلاح الدین ناظم خان، قاری امدادالله صاحب د جماعت اسلامي سره چې دوی کومه مقصد مزاحمتي ویډیو کړې وه، د ټولو هغه ملګرو شکریه ادا کوو چې دوی زموږ په دغه د جیل په زندان باندې چې موږ دننه سوي وو، دوی په ډېر زیات خفه ولو. نو زه به ټولو هغه خپلو ملګرو ته هم مبارکباد پېښوم، د هغه ملګرو هم د ټولو شکریه ادا کوم چې چا زموږ سره خپله خواخوږي ظاهره کړې وه. زموږ د صوبایي صدر داود شاه خان کاکړ او ورسره حاجي نور خان چې زموږ د ډیویژن صدر دی، د هغه شکریه، او چې زموږ په ټولې ضلعو کې احتجاج شوی دی، خاص کر په چمن کې پر 8 فروری باندې ډېر بھرپوره احتجاج وشو، په ټول عمل کې وشولو. خاص کر په صوابۍ کې یو ډېره کامیابه جلسه وشوله. د هغه ټولو موږ شکرګزار یو، د هغه هر چا احتجاج کړی دی. د خان صاحب دپاره په هغه وینا باندې د خپل پارم سیتالیس حکومت په خلاف باندې چې کوم خلکو احتجاج وکړي، د خان صاحب په کار باندې د هغه ټولو شکریه ادا کوو. او موږ انشاءالله ولاړ یو، د خان صاحب په هر کار باندې موږ ولاړ یو. دغه زموږ پېچان دی د ټولې دنیا په برابر باندې. خان صاحب چې دی زموږ زړه دی، زموږ جان دی. نو موږ به هر وخت انشاءالله موږ راوځو، قرباني به وکړو. مننه، شکریه.